د کار او ټولنیزو چارو وزارت په تیرو 4 کلونو کې د 400,000 څخه زیاتو هیوادوالو ته د کار جوازونه ورکړي. د یاد وزارت وایان سمیع الله ابراهیمي د باختر اطلاعاتي اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه وزارت په تیرو 4 کلونو کې د کاري زمینې د برابرولو په موخه د 400,000 څخه زیاتو هیوادوالو ته د کار جوازونه ورکړي او ترڅنګ یې د 150,000 څخه زیاتو هیوادوالو ته د فني او حرفوي زده کړو زمینه هم برابره کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې باندې توانیدلی ده چې د 150,000 څخه زیاتو هیوادوالو ته په ځانګړې توګه ځوانانو ته د فني او حرفوي زده کړو زمینه مساعده کړي. البته د کار د زمینې په اړه باندې باید یادونه وکړو چې د افغانستان د اسلامي امارت له راتګ څخه وروسته په د 4 کلونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 400,000 څخه زیاتو هیوادوالو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دا په دې معنی چې دغه 400,000 کسان په امارتي ادارو، په خصوصي سکتور، شرکتونو، فابریکو او مؤسساتو کې په رسمي دندو ګمارل شوي دي. د افغانستان د اصولو او قوانینو پر اساس باندې هر هغه څوک چې په امارتي ادارو کې که په خصوصي سکتور کې په رسمي دندو ګمارل کیږي دوی مکلف دي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د کار جواز ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ په هغو برخو کې چې د خصوصي سکتور اړتیا ده او بهرني وګړي له بهرنیو هیوادونو څخه په قانوني توګه افغانستان ته دعوت کړي دي، دلته د کار زمینه ورته مساعده کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له موافقې څخه وروسته بهرني وګړي افغانستان ته د کار لپاره راوستل شوي دي او ترڅنګ د اسلامي امارت د اصولو پر اساس باندې هغوی هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د کار جواز ترلاسه کړی ده. هغه وویل چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په ټولو ولایتونو کې د کار د بازار د اړتیا مطابق د 40 په شاوخوا کې د مختلفو حرفو، فني او حرفوي زده کړو مرکزونه فعال کړي چې اوس مهال هم زرګونه هیوادوال په ځانګړي ډول ځوانان پکښې په زده کړو بوخت دي. لکه څنګه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د بازار د مطالعې ریاست وخت نه وخت د کار بازار مطالعه کوي، تحلیلوي. د تحلیل پر اساس باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وموندله چې ډیری هغه هیوادوال د بیکارۍ برخه تشکیلوي چې هغوی نالوستي دي یا زده کړې نیمګړي دي او ترڅنګ د مهارتو فن نه درلودونکي دي. دغې ستونزې ته په کتو سره د افغانستان د اسلامي امارت له راتګ څخه وروسته په ټولو ولایتونو کې د کار د بازار د اړتیا مطابق د فني حرفوي زده کړو مرکزونه فعال شوي دي چې د 40 په شاوخوا کې په مختلفو حرفو کې دغه مرکزونه فعالیت لري او همدا اوس هم د زرګونه تنه هیوادوال په ځانګړې توګه ځوانان په دغو حرفوي زده کړو کې په زده کړو بوخت دي. البته دغه برنامې د 4 میاشتو نیولې تر 9 میاشتو پورې په مختلفو دورو کې زده کوونکي جذبوي، دوی ته زده کړې ورکول کېږي او له زده کړو څخه وروسته هغه کسان چې دغه زده کړې ترلاسه کړي دي او دوی بریالي وګڼل شي ورته د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د فراغت سند ورکول کېږي چې دا یو معتبر سند ده او د دې ترڅنګ په ځینو مواردو کې په ځینو ولسوالیو کې په ځینو سیمو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ځینو مؤسساتو خیریه بنسټونو سره هوکړه لیکونه لري چې د هغو هوکړه لیکونو پر اساس باندې یا د فارغانو ته د فني حرفوي زده کړو چې کوم مهارت دوی ترلاسه کړی په همغه اړونده حرفه کې ورته د کار وسایل او ابزار هم ورکول کېږي تر څو دوی په راتلونکي کې له فراغت څخه وروسته د کار په بازار کې د مهارت او د دغو کاري وسایلو پر مټ باندې د کار څښتن وګرځي. ابراهیمي د دې پوښتنې په جواب کې چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هیوادوالو په ځانګړي ډول بیرته راستنېدونکو ته د کار پیدا کولو په موخه کوم پلانونه په کار اچولي وویل چې یاد وزارت په ټولو هغه سیمو کې چې کډوال هیواد ته داخلیږي د یو سیستم له لارې د بشري ځواک برخه ثبتوي چې تر دې مهاله یې د 150,000 څخه زیات هیوادوال ثبت کړي او معلومات یې وخت په وخت د امارتي ادارو، خصوصي سکتورونو او نړیوالو سازمانونو سره د کاري زمینې په موخه شریک کیږي. له هغې ورځې چې افغان مهاجرین یا کډوال په ځانګړې توګه په ګاونډۍ هیوادونو کې چې دوی میشت ول او دوی په جبر سره د دوی ډله ییزه راایستنه پیل شوه د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري
د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره یو عالي کمیسیون رامنځته شي چې دا کمیسیون په خپل جوړښت او تشکیلاتو کې مختلفې کمیټې لري چې یو له هغو څخه د کارموندنې کمیټه ده. هغه هیوادوال چې تازه هیواد ته راستنیږي د دوی لپاره په راتلونکي کې د کاري فرصتونو رامنځته کول دي دوی ته د کارموندنې برخه ده تر څو دوی په راتلونکي کې په هیواد کې آرامه هوسا ژوند ولري. همدې موخې ته د رسیدو لپاره د کار او ټولنیزو چارو وزارت په ټولو هغو سیمو کې چې دوی هیواد ته را داخلیږي لکه په تورخان کې، انګور اډه کې، سپین بولده کې، اسلام قلعه کې، همدارنګه نیمروز ولایت کې د دوی لپاره یو سیستم فعال کړ چې په یاد سیستم کې به دوی د هغو کسانو چې هغوی د بشري ځواک برخه ده او دوی کولی شي په راتلونکي کې په افغانستان کې کار وکړي د دوی لپاره یو سیستم ایجاد شه او دغه سیستم مختلفو برخو ته پراختیا پیدا کړه. په دغه سیستم کې د دغو کارګرانو کارکوونکو مشخصات، معلومات، تجربه، تخصص، مسلکونه، د تعلیم او تحصیل کچې دا ټول په دغه سیستم کې ثبتیږي تر څو د دغو معلوماتو پر اساس باندې په راتلونکي کې دو هیوادوالو ته په کور دننه او همدارنګه که چېرته په بهرنیو هیوادونو سره یو تفاهم ترلاسه کړي د دوی وړتیاو ته په کتو سره په خصوصي سکتور کې په مختلفو برخو کې دوی ته د کار زمینه مساعده شي چې تر دې دمه د 150,000 څخه زیات هیوادوال په دغه سیستم کې ثبت شوي دي، معلومات درج دي او د دوی معلومات وخت نا وخت له امارتي ادارو، خصوصي سکتور، نړیوالو سازمانونو سره په دې موخه باندې شریکي که چېرته دوی په کومه برخه کې کاري فرصت ولري چې دغو تازه راستانه شوو هیوادوالو ته لومړیتوب ورکړي او د کار څښتن وګرځي چې خوشبختانه په دې وروستیو کې د هرات ولایت د صنعتي ښارګوټي سره په ګډه همغږۍ باندې چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په ګډه همغږۍ باندې د هرات ولایت په صنعتي ښارګوټي کې له 10,000 څخه زیاتو تازه راستانه شوو هیوادوالو ته چې هغوی د مهارت او مسلک څښتن وه په مختلفو فابریکو کې ورته د کار زمینه مساعده شوې ده او دا لړۍ پسې دوام لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هڅه به دا وي چې په هر هغه برخه کې چې فرصت برابریږي دغه تازه راستانه شوو هیوادوالو ته د کارموندنې په برخه کې زمینه برابره کړي تر څو دوی له دغه ناحیې څخه چې کړیږي او د بیکارۍ له ستونزې سره لاس ګریوان وي د ستونزې ته رسیدنه وشي. ابراهیمي د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو د دوامداره ملاتړ په اړه وویل چې یاد وزارت د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو ستونزو ته د رسیدو په موخه په ټولو ولایتونو کې د 500 په شاوخوا کې روزنتونونه لري چې پکښې د 10,000 څخه زیاتو یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو ساتنه او پالنه کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یتیم او بې سرپرسته ماشومانو ستونزو ته د رسیدو لپاره په ټولو ولایتونو کې روزنتونونه فعال کړي دي چې لله الحمد 500 په شاوخوا کې دغه روزنتونونه فعال دي او په دغو روزنتونونو کې د 10,000 څخه زیات یتیم او بې سرپرسته ماشومان ساتنه او پالنه کیږي. البته په لیلیي شکل باندې چې دوی لیلیه دي شپه ورځ په دغو روزنتونونو کې ساتل کیږي. په دغو روزنتونونو کې د دوی د ساتنې ترڅنګ د دوی تعلیم او تربیې ته ځانګړې پاملرنه کیږي او خوشبختانه چې په دغه وروستیو کې دغه روزنتونونو ورځ تر بلې د دغه یتیم او بې سرپرسته ماشومانو جذب زیات شوی ده. هغه په دې خاطر باندې چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مشرتابه او مسؤلینو د هدایت سره سم په ټولو ولایتونو کې ولایتي مسؤلین همدارنګه په مرکز کې دغه د روزنتونونو اړوند مسؤلین په دې باندې مکلف شول چې دوی باید یوازې دې تکیه نه چې یتیم او بې سرپرسته ماشومان څوک راولي روزنتون ته داخل کړي بلکې دا د دوی مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی باید لاړ شي لرې پرتې سیمو ته، ولسوالیو ته، له قومي مشرانو سره، ځوانانو سره، علماء کرامو سره، د افغانستان اسلامي امارت د محلي ادارو مسؤلینو سره له دوی ټولو سره ناستې وکړي په دې برخه کې عامه پوهاوی ترسره شي تر څو په هر هغه کلي کې په هر هغه ولسوالۍ کې چې یتیم او بې سرپرسته ماشوم موجود ده او هغوی هلته له ستونزو سره لاس و ګریوان دي، هغوی سرپرست نه لري، مشر نه لري، له تعلیم او تربیې څخه پاتې دي، دغه ماشومان راټول کړي او دغو روزنتونونو ته جذب شي چې خوشبختانه تر دې دمه د 10,000 څخه زیات یتیم او بې سرپرسته ماشومان دغو روزنتونونو ته جذب شوي دي او په یادو روزنتونونو کې سالمه ساتنه او پالنه کیږي
او هڅه دا ده چې دغه برخه کې لا پرمختګ وشي او د دغو یتیمو بې سرپرسته ماشومانو خدمت ترسره شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سمیع الله ابراهیمي د ماشومانو د کار مخنیوي په اړه د یو پوښتنې په جواب کې وویل چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته په 14 ولایتونو کې د ماشوم ساتنې تر نامه لاندې کمیټې فعاله سوي چې هدف یې د ماشومانو قضیې ته رسېدنه ده. هغه زیاته کړه چې تر دې مهاله د یادو کمیټو له لوري د ماشومانو د 45,000 څخه زیاتو قضیو ته رسېدنه سوې ده.